سلامونه او درناوی قدرمنو ملګرو، الله مو خوشحال لره. زه به یوه جالبه خبره درته وکړم، هغه دا ده چې انشاءالله هغه ملګري چې له موږ سره یې مخکې دغه درسونه تعقیب کړي وو، هغوی ته معلومیږي چې څومره مفید درسونه دي. یعنې یو څوک هغه څوک چې کار هم کوي، په دفتر کې دوکانداري کوي، په کور کې وي، کورس ته لاسرسی نه لري، یو داسې مرکز ته لاسرسی نه لري چې هغه په حضوري ډول هلته کمپیوټر ووایي، خصوصا هغه وینډوز ځکه مهم دی چې کمپیوټر دروازه ده. یعنې دا معنا دروازه درته مشخص کوي. په همدې وینډوز کې زده کېږي تاسې ایډیټ په کوم کې وکړئ، ویډیو چیرته جوړه کړئ، کتاب یا لیک چیرته ولیکئ، اداري سیستم یا په ټوله کې اداري حسابونه په کوم پروګرام کې وکړئ، نور دی یعنې په ټوله کې هغه دروازه ده چې تاسې ورننوځئ. اوس نو که چېرته چا وینډوز زده وي، د چا دا زده وي چې خپل کمپیوټر ته څنګه یو پروګرام انسټال کړي، د هغه هر څه مشکلات حل کېږي. که چا دا زده وي چې مثلا ټایپینګ یې څنګه کېږي، په څه ډول باید وسي، هغوی کولی شي په هره برخه کې کار وکړي. نو په همدې اساس موږ ویلی شو چې انشاءالله تعالی تاسو ته پخپله معلومیږي او دا به د وخت درته ثابته شي کړي چې دغه درسونه څومره مفید تمامېدای شي او په څومره کم وخت کې تاسې ډېر څه زده کولی شئ. مثلا یو ځوان د ورځې کار کوي، طبیعت یې جوړ نه وي، ستړیا وي، ستړی وي، راځي کور ته، بس شین چای راخلي، ورته کښېني، ویډیو ګوري، 2 وارې یې ګوري، له ځان سره مهم نقاط لیکي او په ښه ډول یې زده کوي. یو وارې پوه نه سو، بیا یې اوري، بیا پوه نه سو، بل وارې یې اوري، تر 10 وارې یې اورېدلی سي. او دوی په سیند کې نه سي یو څوک کولی سي مثلا له استاد څخه 10 وارې پوښتنه وکړي، استاد داسې رقم سو. بده یې دا وي چې هلته هغه مواد له تا سره نه پاتې کېږي او په دغه ډول درسونو کې یا په دغه ویډیویي درسونو کې چې موږ یې تاسو ته په آنلاین توګه پرېږدو ځوانانو، نو دا تاسو کولی شئ یوه ویډیو 10 وارې وګورئ، یوه ویډیو یې له ځان سره وګورئ، بیرته په خپل کمپیوټر کې عملي کړئ. دا به له تاسو سره ډېره مرسته وکړي. نو زه ځکه وایم چې انشاءالله تعالی دومره مفید به درته تمام شي چې تاسو به حیران کړي.